د خوشحال سادات پر ځای څوک وټاکل شو؟ خو خوشحال سادات څنګه شو او چېرته ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. څه موده وړاندې جنرال خوشحال سادات د عامه ساتنې ملي تصدۍ له ریاسته لرې شو او اوس تازه خبر دا دی چې ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د جنرال خوشحال سادات پر ځای د عامه ساتنې ملي تصدۍ د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. یاد دې وي چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د خصوصي سکتور ملي پروژو او بنسټونو د ساتنې دنده پر غاړه لري او دغې تصدۍ د خوشحال سادات د ریاست پر مهال د پام وړ وده وکړه. خو خوشحال سادات چېرته ده؟ خوشحال سادات چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ له ریاسته لرې شو، له هغې وروسته د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال په توګه وټاکل شو چې د معلوماتو له مخې د یو عملیاتي بخش ده او د ملي امنیت ځواکونو عملیات پلانوي. خو له هغه وروسته د خوشحال سادات په اړه ډېر خبرونه نه دي خپاره شوي. په هر حال تاسو دغه موضوعاتو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.